السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې بغیر نومه د فیسبوک آی ډي جوړه کړئ. یعنی ستاسو د فیسبوک آی ډي نوم به نه وي، نوم به یې خالي وي، یعنی بغیر نومه به وي. تاسو په سکرین باندې کتلی شئ دغه رقم به وي، یعنی نوم به نه وي، خالي به ستاسو د فیسبوک آی ډي تصویر به وي. نو هیڅوک به هم تاسو نس پیژندلی چې تاسو اوس څوک یاست، ځکه ستاسو د فیسبوک آی ډي نوم به نه وي. نو که چیرې ملګرو تاسې هم غواړئ چې بغیر نومه د خپل فیسبوک آی ډي جوړه کړئ، نو تاسې دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو الارزه زه خپل فیسبوک خلاصوم او تاسو ته خپل د فیسبوک آی ډي در ښکاره کوم او بیا د هغې آی ډي نوم ورپټو، نوم یې ورختموو. نو دغه رقم ملګرو ګوره دغه آی ډي ده د بلال احمد په نامه باندې ده. نو د دغه آی ډي نوم به بس موږ ورختم کړو، نوم به ورپټ کړو. نو ملګرو دې لپاره به تاسې راسئ، اول به په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، که هر براوزر وي، که یوسي براوزر وي، که کروم براوزر وي، که هر براوزر وي. نو زه دلته یوسي براوزر خلاصوم. ملګرو کله چې تاسې براوزر خلاص کړئ بیا به په هغه براوزر کې تاسې د فیسبوک آی ډي خلاص کړئ، یعنی په براوزر کې به تاسې خپل فیسبوک آی ډي خلاصه کړئ. نو ملګرو کله چې تاسې په براوزر کې خپل فیسبوک آی ډي خلاصه کړئ نو بیا به تاسې لاندې ولاړ شئ. نو ملګرو کله چې تاسې لاندې ولاړاست دلته بیا له موږ سره یو اپشن ده د سیټینګ اینډ پرایوسي په نامه باندې، په دغه باندې ملګرو تاسې کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسې په سیټینګز اینډ پرایوسي باندې کلیک وکړئ نو دغه رقم دلته به اوس له موږ سره نور اپشنان راسي. ګوره بیا دغه رقم شکل راځي. نو اوس په دې کې له موږ سره اول اپشن ده پرسونل انفارمیشن. په دغه پرسونل انفارمیشن باندې به تاسې کلیک وکړئ. پرسونل انفارمیشن چې کلیک وکړئ ګوره په دې کې له موږ سره اول اپشن ده نیم. په دغه نیم باندې به تاسې کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسې په نیم باندې کلیک وکړئ نو دغه رقم بیا دغه رقم شکل راځي. نو اوس ملګرو ګوره په دې کې زه تاسو ته یو ویب سایټ درښیم، هغه ویب سایټ ته به ځئ، له هغه څه به یو خط را کاپي کوئ، دلته به یې پیسټوئ. نو زه ګوره ځم نوی ټیب خلاصوم. دلته یو ویب سایټ د ملګرو د دې ویب سایټ لینک دغه د ګوره https://bin.com دغه ویب سایټ د ملګرو، یا دغه تاسې خپله ولیکئ یا دغه لینک زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکوم، نو تاسې ترو له هغه ځای څخه هم کاپي کولی شئ. نو د دغه لینک زه تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم ملګرو. دغه لینک به تاسو کې ولیکئ او په دې ګو بټن باندې به تاسې کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسې په ګو بټن باندې کلیک وکړئ ګوره بیا له موږ سره دغه رقم شکل راځي. نو ګوره ملګرو اوس په دا را پیس ډیټا کې دا کوم خط د ملګرو په دې باندې به تاسو د رقم ګوته ونیسئ، دغه په ټول سلیکټ آل کوئ. سلیکټ آل چې مې کوئ ګوره په دا کاپي بټن باندې به تاسې کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسې په کاپي بټن باندې کلیک وکړئ نو اوس به تاسو ولاړ شئ او دغه اول نوم به میټاو کړئ، دا د بلال نوم به ملګرو تاسې میټاو کړئ او هغه کوم خط چې تاسو کاپي کړی هغه بلته تاسې پیسټ کړئ او دا دویم نوم به هم میټاو کړئ او دغه رقم ملګرو دلته به هم تاسې هغه خط پیسټ کړئ او بیا په دغه ریویو چینج په دغه باندې ملګرو تاسې کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسې په دغه باندې کلیک وکړئ ګوره تاسو کتلی شئ دلته نوم رالی، نوم ختم سو. نو اوس خالي دلته تاسې پاسورډ ورکړئ، یعنی تاسې د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ ورکړئ. نو زه هم د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ ورکوم. نو ملګرو کله چې تاسې د فیسبوک آی ډي پاسورډ ورکړئ بیا په دې سیو چینجز باندې به تاسې کلیک پسې وکړئ. نو کله چې تاسې په دغه باندې کلیک وکړئ نو اوس به د فیسبوک آی ډي نوم چې ده هغه نوم به ختم سوی وي. نو دغه رقم ملګرو ګوره زه راځم دلته تاسو کتلی شئ ګوره پورته دلته هم نوم نشته، دلته به هم نوم نه وي او دغه رقم زه اوس ځم ګوره دلته فیسبوک اپلیکیشن خلاصوم او دلته زه اوس خپل آی ډي ته راځم. ګوره فلحال شته خو زه دا ریفریشه کوم. نو ګوره ملګرو تاسو کتلی شئ چې دلته هم بغیر نومه آی ډي جوړه سوله، یعنې ملګرو د دغه سټینګ په ذریعه سره تاسې کولی شئ چې بغیر نومه د فیسبوک آی ډي جوړه کړئ. بیا تاسې تصویر پورته کوئ، هر شی پورته کوئ نو د تاسې نوم به نه وي، خالي هغه تصویر به وي. نو ملګرو د دغه سیټینګ په ذریعه سره تاسې کولی شئ چې بغیر د نومه د فیسبوک آی ډي جوړه کړئ. نو ملګرو که مې چیرې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.